سلام 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 په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وي. راځئ چې نن یو بله ویډیو سره تاسو په خدمت کې ودرېږو او تاسو ته در وښیو چې د کاناډا په سیستم کې او ساختماني په سیستم کې څه ډول کړنې ترسره کیږي او دوی د کومو موادو څخه استفاده کوي استعمالوي. نو راځئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ او چینل در سره سبسکرایب لایک شیر درنه هیر نشي. راځئ چې ویډیو وګورو. اوس دریم منزل کې یو دریم منزل کې څنګه چې موږ هغه اوله ورځ تاسو ته در وښودله چې اول منزل دویم منزل دریم منزل مکمل د تختو څخه جوړیږي. تاسو په خپله دا کتلی شئ. اوس دا وګورئ مکمل تختو څخه جوړ دی. تختې دي اول د تختو په منځ کې دغه سیمونه دي چې دوی کلکوي لکه دا چې تر څو یو تخته بل تخته سره کلک ونیول شي. نو بیا تختو په منځ کې دغه دا ګورئ دغه ایږدي دغه تر څو د دې ځای نه د دې خوا اتاق نه بلې اتاق ته ګرمه وه یا بیا هم سړه وه ختم نه شي. تر څو چې د یو اتاق نه بل اتاق ته سړه وه او ګرمه وه چې شي تیر نه شي. د دې په خاطر دغه دې ته انزولیشن وایي. انزولیشن پکې منډي دغه پکې جات شوي. نو د کاناډا سیستم هم دغه سیستم دی. اوس کوشش کوي چې د خښتو څخه هم ورو ورو کورونه جوړ کړي ځکه چې د امریکا په اکثریت ولایتو کې طوفانونه چې راغلل دوی هم وډار شول چې دې خوا ته طوفان رانه شي. کورونه یې سپک جګ کړل یې وړل. دغه هم بیروني ساحه یې دی. تاسې کتلی شئ د کورو بیروني ساحه like this. زه اوس کته کېږم هغه بل بلډینګ ته موږ ځو. هغه بل بلډینګ هم انسولیشن کوو لکه دغه مخامخ بلډینګ ګورئ هغې ته هم ضرورت دی. خو بیا دغه دویم منزل دی. دویم منزل هم همدغسې کېږي. نو په ترتیب سره مخکې ځي او دغه انزولیشن او دغه ملوچ چې ګورئ دی د هغه د تختو په منځ کې ږدي تر څو ګرمه هوا یا سړه هوا د یو خوا نه بل خوا ته تېر نه شي او تر حده پورې هغه غږ هم کور کوي چې یو غږ د یو خوا نه بل خوا ته لاړ نه شي. دغه کورونه چې دا د شیرینګ کورونه دي دا مستقل کورونه نه دي. دا سره چسپېدلي کورونه تاسې مخامخ وګورئ یو دوه درې هغه مخامخ درې څلور کورونه دي. مخامخ څلور کورونه دي. څلور نه چې ډېر هم دي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه کورونه دي مخامخ. دا سره چسپېدلي دي. دا دومره ډېر جالب نه دی خو ښه د مقصد ګزاره کوي. خو مهم دغه ده چې مستقل کور دلته ولرئ. تاسې مستقل کور تاسو ګورئ مکمل دلته نجارۍ کار دی. نجارۍ په کار کې پیسې هم ډېر دي. یعنې په ساعت کیدای شي $40 $45 په ساعت ورکړي. لږ زره کار سخت دی نجارۍ. نو دا چې د راتګ مسله سره کمته شي په دې نه به سره وغږېږو مشکله نه دی. خو دا اوس مهال همدغه د کور هغه وګورئ دغه ساخت و ساز چې په کوم شکل کېږي د راتګ مسله به بیا اسانه شي. اوکې بیا هم درته وایم چې سبسکرایب او لایک مې هېر نه شي. مخامخ غر نه دی وری دی.